خدای ورور سوال کړی دی وی د جنۍ په نکاح کې ولی مشر د هغې پلار د پښتنو رواج وی داسې دی د بعضو یا د اکثرو چې د دې جنۍ نه تپوس ماما کوي یا چې تره کوي یا بل ته پې راځي او که نه او کله داسې هم کېږي چې پردی سړی هغه د نکاح رور چې ورته وایي پردی سړی د جنۍ نه تپوس کوي وي ته راځي او که نه هغه یو زه راځي یم یا نه یم راځي دی د نکاح رور دی او د پلار نه تپوس نه کوي او نکاح کې هم د پلار په ځای بل سړی ناستي د جنۍ په نکاح کې دا کار به صحیح او که نه جواب د دې مسلې دا طریقه غلطه ده ځکه چې ګوره یاده کوي دا مسله په نکاح کې د جنۍ مشر دا مسله ما څو پیرې بیان کړې م دا په دې ترتیب سره دی پلار نه شروع کېږي پلار ولی دی پلار مشر دی د ده نه به تپوس کېږي که پلار نه نو بیا خبره د پلار نه بره که څوک ژوندی هغوی ته اوړي بره اصولو کې پلار نشتی نو څوک نکاح ژوندی دی د جنۍ یا د ښځې نو د هغه نه به تپوس کېږي خبره اصولو کې څوک نشتی نه پلار شتی نه بره څوک شتی نو بیا رونو ته ولایت راځي اگر که دلته مسله د بچو هم راځي خو موږ هغه جنۍ مسله بیانو چې هغه واده شوې لا نه ده چې پلار نشتی بره څوک نشتی بیا رونه دي بیا د رونو ترتیب هم داسې دی هغه رور چې کم مور پلار کې شریک دی د هغه رور نه مخکې دی چې کم صرف پلار کې شریک دی او په دې ترتیب سره اگر که دا رور د دې جنۍ نه کشري صرف شرط دا دی چې بالغ به شرط څه دی بالغ به خو اوس بالغ دی او د دې خور نه کشر دی نو دی د دې خور ولی جوړېدی شي په څه شرط جوړېدی شي بالغ او دویمه پلار کې مور پلار نه پلار کې او بره څوک نشتی مور سره ولایت نشتی پلار یا بره چې هغه نشتی او د جنۍ واده شوي نه او زامن یې نشتی نو بیا خبره رونو ته اوړي ښه رونو کې څوک نشتی نو بیا ترونه که ترونو کې څوک نشتی بیا د تره زامن او په دې ترتیب سره د جنۍ ولایت او مشرتیا هغه دوی په لاس کې ښه هېڅوک نشتی بیا قاضي د هغه وخت قاضي او خلیفه د مسلمانانو مشر هغه ولی دی د داسې جنۍ حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی دی فالسلطان ولی من لا ولی له باچا او قاضي حاکم ولی دی د هغه زنانه چې ولی نه وي اوس راځو دې مسلې ده چې پلار شتي او ناس د هغه په ځای تره دی یا پلار شتي او ناس د هغه په ځای رور دی ماما پکې راځي ماما خو پکې بلکل نه راځي ولې ځکه چې ماما په وارثانو کې نه دی دی ماما په وارثانو کې نه دی اکثر داسې ځایونو کې ماما پښتنو په معاشره کې ماما یې کښېنه ماما خو سره په څه کې نه راځي موږ خبره دا کوو چې ترې کښېنولی رور ناست دی او پلار شتي دا به ناروی دا نکاح به صحیح نه وي الا که چېرته شرعي اسباب موجودي او د هغې د لاسه داسې وشي شرعي اسباب څه دي پلار کم عقل دی د پلار دماغي بیمار دی پلار شتي خو دماغي بیمار دی نو اوس څه وکړو اوس به نږدې ته ولایت وړي نږدې څوک ته پلار ته د هغه پلار یعنی د دې جنۍ نکاح او د هغه پلار که هغه نشتي نو بیا رونو ته خبره اوري که رونه نه وي بیا ترونو ته داسې ترتیب باندې یو شرعي عذر دا شو چې کم عقل یا په بل دین باندې دی او یا ظلم کوي لکه داسې مشتي لکه اوس یو پلار دی هغه ښه وایي چې ما ته پته ده چې د دې جنۍ واده کول پکار دي
او دا هلک چې کوم راغلی دی دا ښه صحیح دیندار هلک دی ښه برابر دی خو زه یې نه ورکوم زه دا لور په دې کور دقې شان زړو او دا رښتې راځي او دی دا خلک واپس کوي دا او دی ظلم کوي نو موږ به دې ځای کې پلار ته ناست نه یو چې موږ به ډډه لګولي خو جنۍ کور تباه کېږي جنۍ ژوند تباه کېږي نو دې ځای کې به خبره واوړي چا ته هغه به نیکه ته یا بل نږدې مشر ته نو که هغې اجازت وکړو بیا صحیح ده ها بله یو مسله ذهن ته مې رالاغه ده چې په داسې حال کې هم کیدی شي چې پلار د خپل طرف نه څوک وکیل کړي بیا صحیح ده لکه پلار د خپل طرف نه خپل ورور ته ووایي چې ته به کښېنې او زه پې راضي یم دا صحیح ده که نه صحیح ده د خپل طرف نه وکیل کښېنو که پردی سړی کښېنئ او خپل طرف نه وکیل کړی ته به خبره وکړي زما د طرف نه صحیح به یې که نه به صحیح به یې ځکه چې وکیل یې کښېنولی نور د دې نه علاوه دا طریقه غلطه ده چې پلار دي او ښه څه عذر نه وي او د هغه په ځای بل څوک کښېني